د ابراهیمي لارې قرباني اسماعیل هونیه اسلامي نړۍ ته یو لوی درس پرېښود. فلسطین کې د حماس غورځنګ سیاسي مشر اسماعیل هونیه چې د خپل 16 کلن عمر ډیره برخه یې د اسلام د مبارک دین او له بیت المقدس څخه د دفاع په لاره کې په سنګرونو، زندانونو، هجرت او تبعید کې تیره کړه. بالاخره د همدې پاکې لارې په اوږدو کې نن سهار د دښمن په یو بېننګه برید کې شهید او له میلیونونو هغو کسانو سره یو ځای شو چې د اسلام مبارک دین لپاره یې خپل سرونه نذرانه کړي دي. هونیه د ایران په پلازمینه تهران کې شهید کړی شو. هغه شهادت چې د نړۍ میلیونونه مسلمانان یې د غم په ټغر کېنول. خو باید ووایم چې که مسلمانان وغواړي نو د هونیه شهادت یې د ویښتابه لپاره یو ښه فرصت دی. د دغه ستر مجاهد شهادت څو مهم پیغامونه له ځان سره لري چې باید فکر پرې وشي. لومړی دا چې د اسلامي نړۍ ټول مشران باید د هونیه په څیر هر ډول قربانیو ته چمتو وي، ځکه نوموړي لومړی د خپلې کورنۍ تقریبا ټول غړي او بیا یې خپل سر د جهاد په لار کې قربان کړ او د ځینو تش په نوم مسلمانانو په څیر یې خپل سر او خپله کورنۍ د تباه کېدو له ویرې بهرنیو هیوادونو کې ځای پر ځای نه کړل. دویم دا چې د اسماعیل هونیه شهادت دا راښیي چې دښمن هره لحظه مسلمانان څاري او هغه کسان په نښه کوي چې د مسلمانانو او د اسلام د بریا لپاره د زړه له تله هڅې کوي. دریم دا چې د ایران په زړه کې د هونیه په نښه کول د دفاعي او پوځي وسایلو له اړخه د مسلمانانو کمزوري په ګوته کوي او اسلامي نړۍ ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په عصري او ټکنالوژیکي وسایلو ځانونه سمبال کړي. که نه نو د مسلمانانو لپاره به راتلونکی تر دې هم تیاروي او الله جل جلاله ته به د دې له امله چې ولې عصري ټکنالوژۍ ته لاسرسی نه درلودل سخت ملامته وسو. او وروستۍ خبره دا ده چې اکثریت اسلامي هیوادونه په دغسې حالاتو کې یوازې په غندنو بسنه کوي، هغه تګلاره چې د مسلمانانو راتلونکي ته هیڅ ګټه نه لري او په کار خو داسې ده چې په دې برخه کې یو څه سخت او کټلي ګامونه پورته کړي. د اسماعیل هونیه روح دې ښاد او یاد دې تل وي.